وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ او کچری واچی تا تا شیطان سوسوسا نزغ وسوسی توئی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ او کچری واچی تا تا شیطان سوسوسا نفستعذ باللہ تپنا غواړه په الله سره اعوذ بالله وایا د شیطان د وسوسې په وخت باندې تب اعوذ بالله وی انه سمیع علیم یقینا د الله اوریدونکی دی او پوهه دی ګورا حدیث کی راضی امام مسلم رحمہ اللہ دا حدیث ذکر کړی دی چې شیطان ظالم هغه په یو ځل باندې دوکه کول نه کوي اړول نه کوي بلکې شیطان چې دی نو دا په طریقه باندې خپل کار کوي اول بتا توي حدیث کی راضی فمن خلق الارض دا ازمکه چا پیدا کړی دا فمن خلق السماوات السبع دا واسمانونه چا پیدا کړی دي چا روان کړی دي نهرونه او سمندرونه څوک نور راخیږي څوک سپوږمۍ راخیږي داسې بدی بوزي امام مسلم رحم الله حدیث ذکر کړي دا سے بری دا شیطان بوزی تر دې پورې چې په دې خبره بری ودرې فمن خلق الله نعوذ بالله من ذلک دی خبره ته بده ورسي چې فمن خلق الله چې الله چا پیدا کړی دی نو دا د شپوشه چې دا د شیطان هغه نزغه ده د شیطان وسوسه ده نو چې کله دا وسوسه درته شیطان راولي نو مخکې پکې مزه سوایا فاستعذ بالله دا الله په ذات باندې هغه پناه غواړه د شیطان نه او اعوذ بالله وایا یو دالی کې علما دویم علما دالی کی چې دی ځای کی چونکه مخکې مسله اغام د توحید روانه ده او دلتم بیان د توحید دی نو اما ينزغنك من الشیطان نزغ شیطان که دات تا توسوسه واچي چې مړه دا یوازې تاختی یوازې ته لګیای توحید او دا دی واغه دی دا دومره لوی مخلوقات دی دومره لوی خلق دی او هغه دا خبره نه کوي نو به دا خبره کې څه چل دی که څه مسله ده کېدای شي ته په غلطه ته دا مسله کې تا سره په دې کې مرسته څوک نه کوي ملګرتیا در سره پکې څوک نه کوي تکلیف او مصیبتونه درته پکې رسي مړه پرېږده بس دا مسله ته داسې چې کوم دی نو د زمانې لوی مجاهد کبیر رالی چې ته اوس دې خبرې ته کېوتی او دارنګې ټول ماحول د خلاف دی خلق د خلاف دی دا در سره څوک نه مني نو کېدای شي ته په غلطی دا وسوسې چې کله تا ته شیطان واچي او تا د سم توحید او د سنت او د حق د بیان نه تا اړی نو فاستعذ بالله دغه وخت کې اعوذ بالله وایا چې اسې نه د هغه راه راس نه تا په بله باندې وانړی او تلبیس ابلیس کے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ شیطان کی جال یو کتاب دے داغا تلبیس ابلیس د شیطان جالونا داغا کارم دارے قرآن ویلی کنا چلا قودن لهم
صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ہر طرف نب شیطان حملہ کئی وسوسے باچئی. قرآن فرمائی داو آیا اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خبر شو خلاص. اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. التم دغ الفاظ. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. قرآن دا مسئلہ سو زینو کی بیان کړی دا. کله قرآن فرمائی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. غالباً چدا سوار لسمسی پارارام اللہ رب العزت فرمائی سورہ نحل دے 98 نمبر آیات دے سورہ نحل سوار لسمسی پارا. التم دکا مسئلہ بیانے مخینا چکم خبر را روانا دا نبی آخر کی اور پسیوائی 98 نمبر آیات کی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کلچت قرآن للی نفستعذ باللہ پناہ غوار پاللہ سرا من الشیطان الرجیم شیطان رٹھلی شوینا. ذکر چی کلت بیان کے او دا قرآن کے او دا توحید او دا سنت کے نو دا شیطان نشی برداشت کولے. دا شیطان دا برداشت نا دا خبر دیر زیادہ سخت دا نشی برداشت کولے. گورا حدیث کی راضی چکلا مؤذن آزان شروع کی نو داغین شیطان تیخت شروع کی تختی وَلَهُ زُرَاتٌ او دمرے پا بادو بانی شور جوڑ کڑیوی چاگو جزد آزان وانا ورما. یعنی دمرہ دا شور والا بعد اغا استعمالی چه دے ویزا آزان وانا ورم. دا ولی زکا آزان دا ٹول توحید دی اللہ اکبر نوالت لا الہ الا اللہ پوری نو دا توحید مسئلہ او بیان او دعوت آزان دعوت دے کنا رے نو دا دعوت دا توحید دا دا شیطان پا برداشت کم نشتا چه دا برداشت کی نو آغا چه پوشی چه اس تبدے ہوئی پریدینا نو تختی نو وسوسے اچھئی نو کل چه تا بیان دا توحید کے قرآن بیانے نو دا شیطان برا لگی تا تا با وسوسے اچھئی مڑا بس خلق نوئی نیمنی مخالفت دے تکلیف دے مشکلات دی دادی داری بتا بزروی چه وہ شیطان مختی تورش. قرآن دلتوئی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ کل چتا تواچ شیطان سب آغا وسوسام فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ او دا وسوسہ یا دا بیان پر ٹیم کیا چاہی یا دا قرآن پر ٹیم کی دی دو خبرو تا دی نپری دی قرآن تا دی نپری دی او بیان تا دی نپری دی فاستعذ باللہ دا دی دا وجنا
سنت طریقه دار چې کله قرآن شروع کې نو اعوذ بالله بوي قرآن چې شروع کې نو اعوذ بالله ویل دا سنت دی فاذا دلتوي فاستعذ بالله انه سميع عليم دا الله اوریدن کې او دا پویا ان الذين اتقوا قرآن دا خلق صفت بیانای چاہے کہ تقوا او پرهیزګاری دا ان الذين اتقوا یقینا کسان چاہے تقوا اختیار کړی دا اذا مسهم طائف من الشیطان کله چاہے تو رسیږي طائف وسوسه من الشیطان د شیطان د طرف نام نو تذکروا زرد یاد کی اللہ لرا چی کلا ورطا دا شیطان وسوسه ورسی نو دا یاد کی اللہ لرا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ بیاوی دی چی خبر عبر نظر لگی ہر سوینی گوری مقصد دارے چی دا شیطان وسوسی دا انسان دا سے نہ پریدی نا لگیارے فوسوس لهم الشیطان دا کم زمانے نہ لگیارے دا ابتدا نہ لگیارے او دا انسان پزڑ کے مختلف وسوسے آچائی کل دا ایمان پا بارکی کل دا اللہ پا بارکی کل دا پیغمبر پا بارکی کل دا آخرت پا بارکی کل دا تقدیر پا بارکی مړه وای د تقدیر په باره کې به هغه خبرې شروع کی نو چې څوک واوړېدل نو بس هغه واوړېدل او انسان ته خو وسایس راځي انسان سره خو تړلې دي دا خبرې خو ته به څه کې تا ته قرآن فرمایل چې ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان یقینا هغه کسان چې تقوا اختیار کړي دا کله چاغی توسوسی د شیطان د طرف نورسی تذکروا اللہ یاد کی نو اللہ یادول سدی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا زیات وایا کم انسان تا چی دا شک مرض ڈیری شک مرض نو علماء لکی وی دام د شیطان یو ټونګه دا وی دا سړی د اعوذ باللہ ډیر وای اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تا دی ډیر وای نو دا مرض با اللہ ختم کی